بكل غفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا دا الفاظ د خلیفه دویم د دوهم خلیفه چې دا ډبره نه ماته کومه ګټه رسوای سي نه ماته کوم تاوان رسوای سي کفایت کوي د دې ویلو دپاره چې موږ د دې ډبرې عبادت نه کوو. او یو بله خبر زه تاسو ته کوم چې د محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې د هغه په دور کې ډېری صحابه وو کعبې ته به وختل او ورې به اذان وکړي. زه ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې هر یو کس چې د بت عبادت کوي هغه پر بد سربیره ګر سره نه درېږي. صحابه به پر کعبه سربیره ودرېدل او اذان به وکړي. دا د دې ثبوت دی چې موږ د هغې ډبرې د اسود ډبرې عبادت نه کوو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. حاضرینو په ښه ډاډه زړه کښېنئ. اوس د پوښتنو او جوابونو لړۍ پیل کیږي. نو په دغه باره کې مو ستاسو څه مداهله ده چې د ډاکټر صاحب چې کومه وینا وکړه د هغه وینا اړونده تاسې پوښتنه وکړئ. چې اړونده پوښتنه نه یې نو مې کوئ. همدغه ډول د خبرو او تحمل څخه کار واخلئ. هیڅ ډول بې نظمي مه جوړوئ. یو دې پوښتنه وکړي بل یې انتظار وکړي. کله چې د یوه پوښتنې ته جواب وویل شو نو بیا د بل نفر د پوښتنې دپاره راشي. ښه ورور جانه پوښتنه وکړه. دا تاسو چې کومې خبرې وکړې دا زه نه منم. ځکه چې زموږ د سترلي کرشن یوه مېرمن وه چې نوم یې و روپ مني او د هغې څخه یو زوی پیدا سوی و په دوم. د یو تور ولګوي پر هندوانو چې د سترلي کرشن 14,000 مېرمنې وې. اچاریا صاحب تاسو راولاړ سئ او د دې خبرې جواب ورکړي وده ته. او آیا ده چې دا تور ولګوي دا سم دی که نه دی؟ د جواب دپاره انشاءالله دا دی دلته زه حاضر یم. پوښتنه بې زما څه کېږي. انشاءالله که شنکراچاریا پر دې جواب باندې یو څه نور اضافه کول غواړي نو کولی سي انشاءالله. زه هم طالب العلم یم الحمدلله. یوازې د قرآن نه یم د وید د مهابارت د راماین انشاءالله. لومړی به ستا سوال ته جواب وایم انشاءالله او بیا چې څه شنکراچاریا ویل دي د هغه جواب هم ورکم. دا ورور چې وویل چې ما تور ولګوئ چې د کشن تر 14,000 زیاتې مېرمنې وې دا تور نه دی. دا ستاسو په مهابارت کې لیکلي دي. یوه مېرمنه نه وه بلکې 8 مېرمنې وې. 8 مېرمنې وې چې په هغو کې روپمني وه. د هغه څخه وروسته 14,000 د جنګ په جریان کې هغه د 14,000 ښځو سره واده وکړي. دا لیکلي دي په مهابارت کې په انوشاسن پورو کې. زه تا ته ماخذ در کوم. په هر یو دین کې په هر مذهب کې چې کله تاسو وینا کوئ نو د هغه ماخذ باید د کتاب څخه وي. که زه وایم که کوم پنډت وایي او که چیرې شنکراچاریا وایي د هغه مقام به 0 وي. ځکه یو څه په اسلام کې وایم نو د هغه مقام به 0 وي. مګر زه ماخذ بیانوم قرآن او حدیث. نو زما په وینا کې چې دا څونه خبرې ما د اسلام په اړه کړي دي د هغه ماخذونه مې بیان کړي دي چې سورت نمبر پلانۍ آیات نمبر پلانۍ په دغه آیات کې په دغه سورت کې یا صحیح بخاري 4 ټوک یا داسې نور. نو دا ماخذ چې ما در وښوي دا په مهابارت کې لیکلي دي. په انوشاسن پرو کې چې د مېرمنې وې 14,000 8 خو یې تر مخه وې. نو هغه 8 چې ورسره یو ځای کې نو ټولې سولې 14,108. نو دا 14,108 چې وې دا د جنګ په حالت کې هغه وخت چې دی به جنګېدی دغه ودونه یې کړي وه. نو دا یو تور نه دی دا حقیقت دی. که چیرې ته وایې چې یا دا غلطه ده نو ته به مهابارت هم نه منې. زما نوم سنجय وکرم دی. زه دلته په ډیلي کې د یوې ورځپاڼې سره کار کوم. زما سوالونه 2 دي. هیله ده راحل یې کړئ. تاسو ویل چې په هندو مذهب کې قوم پرستي ډېره ده او د قرآن آیات مو ویل چې قوم پرستي ښه نه ده. خو که تاسو وګورئ په اسلام کې هم سید شته هم پښتون شته و دوی ته هم په ډېره درنه سترګه کتل کېږي. په داسې حال کې چې د کښته قومونو خلک هغه هم مسلمانان دي د هغو سره ښه وضعیت نه کېږي. بل د 3 ګونو طلاقونو په هکله راته ووایه. زه وایم د اسلام د بدنامولو دپاره ځینو کسانو د 3 طلاقه موضوع ته هوا ورکړې ده او په اساسي قانون کې ویل شوي دي چې د مسلمانانو ښځو سره ښه انصاف نه دی سوی په خاص ډول په د 3 طلاقه کې. زه غواړم چې په دې باره کې یو څه راته ووایاست. مننه. دې ورور جان 2 پوښتنې وکړې. لومړۍ پوښتنه یې ده چې زه وایم په اسلام کې
ذات پات نسته، نو په اسلام کې سید سته، پښتون سته، دا څه دي؟ الله سبحانه وتعالی فرمای په سورۃ حجرات کې سورۃ نمبر 49 آیات نمبر 14 کې یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقکم ان الله علیم خبیر. اے انسانانو، ما تاسو د یوې جوړې څخه پیدا کړاست، د یوې جوړې څخه د نارینه او ښځې څخه، او تاسو می پر قبیلو وویشلاست ترڅو تاسو یو بل سره وپیژنئ. داسې نه چې تاسو د یو بل څخه نفرت وکړئ. تاسو مو پر ټبرونو باندې وویشلاست ترڅو یو بل سره وپیژنئ، نه د دې دپاره چې د یو بل سره وجنګېږئ یا اختلافات پیدا کړي. او تر ټولو ښه انسان هغه دی څوک چې پرهیزګاري لري. په قرآن شریف کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې د انسان ودې ته نه کتل کیږي چې دا جایداد دی، چې څو پیسې لري، څنګه رنګ دی، تور دی که سپین دی، خان دی که مسکین دی. یوازې تقوا ګوري د الله سره څومره مینه ده، څونه ځینې بیریږي. او تقوا یو داسې شی ده چې انسان لوړ مقام ته بیایي نسبت بل انسان ته. نو دا ذات پات په اسلام کې بیخي نسته. او محمد صلی الله علیه وسلم په آخري حجت الوداع کې وویل تر غیر عرب بهتره دی، نه یو غیر عرب تر عرب بهتره دی، نه یو سپین انسان تر تور بهتره دی، نه یو تور انسان تر سپین بهتره دی. یوازې په تقوا سره انسان بهتره کېدای شي. نو دا ذات پات په اسلام کې نسته. دا یو تخلص دی. خان، سید، پښتون او شیخ دا یو تخلص دی. تخلص معنا دا خلک چې پر ځان دي تخلصونه. د مثال په ډول په هندستان کې څونه خلک تخلص لري. عیسائی یو تخلص دی، پټیل دی، جوشي او هر څوک چې دي دا یو تخلص دی. په هیڅ ځای کې په قرآن او حدیث کې نه دي راغلي چې خان تر شیخ لوړ دی. و دا شیخ په عربي کې چې موږ وایي صاحب محترم، نو په هغه طریقه سره په عربي کې شیخ یو لقب دی چې په عربي ژبه کې ورته ویل کېږي محترم، یا وایو سپین ږیري سړي ته یا وایو شتمن سړي ته. دا جلا لقب دی. په داسې حال کې چې په اسلام کې د تخلص یا لقب په باره کې هیڅ شی هم نشته. لیکن زه پوهېږم چې ځینې مسلمانان په کلیو کې دا خبره مني چې زه پښتون یم، ډېر لوړ یم، زه سید یم، مقام مې لوړ دی. دا د هغوی د غلط فکري څخه دا کارونه کېږي. یو لږ مسلمانان دي چې دا کار کوي. زه په پوهېږم په اسلام کې ګرسره موږ ته دا نه ویل کېږي چې انسان پر ذات پات ډلو ټپلو باندې ویشل سوی دی. ستاسو دوهمه پوښتنه چې د درو طلاق په باره کې وه چې دا زموږ په اساسي قانون کې درو طلاق ته هوا ورکوي، د دې څه جواب دی؟ دا د افسوس خبر ده چې په ټولنه کې د مسلمانانو په ټولنه کې 3 ډوله طلاق سته. د مسلمانانو په ټولنه کې په مسلمانانو کې یو طلاق دی بدعت، طلاق کړه. یو طلاق حسن دی، طلاق ورکه یو میاشت ورته وګوره د حیث لپاره، بل طلاق پسې ورکه، بیا بل میاشت بل طلاق پسې ورکه. او دریم طلاق دی احسن چې بیخي ښه طریقه ده چې په قرآن شریف کې راغلی دی. طلاق ورکه 3 میاشتې ورته وګوره. د قرآن آیات په سورت بقره کې سورت نمبر 2 په آیات نمبر 228 کې راغلی دي چې کله هم تاسو طلاق ورکوئ نو 3 میاشتې یا د درو حیثونو عدت دی. نو د طلاق د پوره کېدو دپاره 3 حیثه یا 3 میاشتې یا 3 میاشتنۍ نه جوړي حتمی دي خامخا. خو د افسوس خبره ده دا چې دا اختلاف په دې امت کې سته. د هغه یو سبب دی. یو صحیح حدیث دی د ابن عباس رضی الله عنه. هغه فرمایي چې د محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې 3 طلاق په یو شمارېدل، د حضرت ابوبکر په وخت کې 3 طلاق په یو منل کېدل، د حضرت عمر د 2 لومړنیو کلونو په دوره کې 3 طلاق ته یو ویل کېدل. د هغه څخه وروسته حضرت عمر رضی الله عنه وحالاتو ته په کتو یې دا وویل که چیرې یو شخص 3 طلاق ووایي نو هغه 3 طلاق یې سي دي. د دې حدیث په سبب سره چې کوم اختلاف په امت کې سته او د ډیرو علماو اختلاف دی، لیکن په علماو کې چې دا اختلاف دی یې به که به ټوله پرې ودرېز راټول سي. که تاسو د قرآن په رڼا کې ولولئ، په قرآن کې د طلاق ذکر سوی دی
په سورت بقره سورت نمبر 2 آیات نمبر 228 تر 240 پورې او په سورت طلاق کې سورت نمبر 15 د یو څخه تر 9 آیات پورې په قران شریف کې چې د طلاق ذکر ستا په هغه کې راغلي دي چې کله هم تاسو ترمنځ د نظر اختلاف یا یو جنگ منګ پیښ شي د میرمنې او خاوند ترمنځ نو لومړی دي میرمن او خاوند سره کښینی بحث وکړي دا څنګه چې د میرمنې څخه مالګه ډیره سوي او د طلاق ورته وایي په سواخ کله میرمنې مالګه زیات ورچول د تورتوا چې مالګه مینه د خوښه کیسه خلاص اسوه کښینی خبرې سره وکړي که بیا هم خبره سم نه سوه نو الله تعالی فرمایي په سورۃ النساء کې سورۃ نمبر 4 په آیات نمبر 15 کې چې تاسو په خپل منځ کې نور کسان کښینوي منځګړي یو منځګړي د میرمنې د خواڅه یو منځګړي د میړه د خواڅه منځګړي معنا یو استازي د میرمنې د خوا یو د خاوند د خوا او مشکل مو سره حل کی که بیا هم پر خبره سره جوړ نسواس نو بیا طلاق ورکولای شي نو چې طلاق ورکوي د هغه هم ډیر شرطونه دي د حیض په وخت کې به طلاق نه ورکوي چې کله قهر دلی اس نو طلاق مور کوي د شراب په نشه کې طلاق مور کوي د هغه څه وروسته چې طلاق ورکول کیږي نو 3 میاشتې باید انتظار وشي چې دا احسنه او ډیره ښه طریقه ده طلاق ورکه او 3 میاشتې ورته وګوره او که په 3 میاشت کې دننه تاسو بیرته رجوع کوئ وخپلې میرمنې ته نو رجوع وسوله الحمدلله که تر 3 میاشتو پورې ته وایه چې یا زه باید د خپلې میرمنې څخه جلا سم نو د 3 میاشتو څخه وروسته د عدت تېرېدو وروسته بیا تاسو میرمنه او خاوند نه یاست سره تاسو جلا کېږئ لیکن د هغه څخه وروسته اکثره مسلمانان هم نه دي په خبر چې قرآني آیاتونه څنګه دي په قرآن شریف کې راغلي دي په سورت بقره کې سورت نمبر 2 په آیات نمبر 222 کې چې کچېرې هغه کس د خپل زړې میرمنې سره بیا واده کول غواړي نو مې راګرځوي کچېرې طلاق سوی وي په خپل احسنه طریقه سره او 3 میاشتې تیر سوی عدت یې تیر سو 6 میاشتې وروسته فکر وکړي چې دا ما څه غلط کار وکړي او بیا غواړي چې واده ورسره وکړي نو هغه سړی د خپل پخوانی میرمنې سره بیا نکاح تړلی سي لیکن نکاح به نوي او نوی مهر وي نوی نکاح او نوی مهر چې ډېری مسلمانان نه دي په خبر د افسوس خبره ده چې موږ مسلمانان قرآن شریف په ترجمه سره نه وایو صحیح احادیث مو د ترجمې سره نه دي لوستلي که موږ د قرآن کریم تلاوت په ښه توګه سره وکړو او په صحیح احادیثو باندې عمل وکړو نو دا غلط فکرونه چې را سره دي دا به مو لرې سي او که مو بیا واده ورسره وکړي نو بیا یو ځای ژوند کولی سي که بیا مشکل رامنځته سو بیا طلاق ورکه بیا 3 میاشتې ورته وګوره بیا سره جلا سي که دې بیا زړه غواړي نو بیا واده ورسره وکړه 3 واره جایزه دي 3م وار نو اخري وار دی د هغه څخه وروسته بیا واده نسی ورسره کوی تر څو هغه د بل سړي سره واده ونه کړي لیکن زما په ژوند کې پر ما باندې هیڅ یو سړی داسې نه دی پیښ شوی چې طلاق احسن دی کړي په سمه طریقه سره د طلاق ورکړي سره جلا سوه بیا یې نکاح وسي بیا سره جلا سي بیا یې نکاح وسي ما تر اوسه پورې د خپل ژوند په اوږدو کې داسې هیڅ سړی په ټوله دنیا کې نه مې اورېدلی دي نه مې لیدلی چې په ښه توګه دې طلاق کړي او جلا سوي دي بیا دې واده کړي بیا دې سره جلا سوي بیا دې نکاح کړي بیا دې جلا سوي بیا دې واده کړي که تاسو په ښه ډول سره په قرآن باندې عمل وکړي نو داسې حالت به در باندې راله نه سي او ځینې خلک چې د اسلام څخه مسخرې جوړې کړي دي نو څه وایي اشکه مې پر یوه ځای باندې ورکړله 3 طلاقه مې ورکړله نو اوس به ورسم حلاله به وکړم قرآن دا وایي که تاسو 3 طلاقه هم ورکړئ نو هغه یو دی د نبي صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم 3 طلاقه پر یو حساب وه د حضرت ابوبکر صدیق په وخت کې هم 3 طلاقه پر یو حساب وه خو د حضرت عمر په وخت کې خلکو ویل چې 3 طلاقه 3 دي ډېر علما وایي چې هغوی خپلې فتوا ته رجوع کړې ده او هغوی ویل چې موږ دا